لاوروف وایي که د طالبانو حکومت ټول شموله شي روسیه به یې د رسمیت پیژندنې لپاره لاس په کار شي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلي لاوروف دا څرګندونې پرون سهشنبه د اپریل 26مه نیټه چې د غویي له 6 نیټې سره برابره ده په مسکو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سرګي لاوروف سره له ملاقات وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. طالبان اوس د روسیې د نړیوالو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ښاغلي لاوروف له خولې لیکلي دي موږ غواړو چې په افغانستان کې د نویو مقاماتو یعنې طالبانو د بشپړې ډیپلوماتیکي پیژندنې په اړه کار وکړو. د دې درک په اساس چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کوي او یو نوی همشموله حکومت به جوړوي چې یوازې د توکم په اساس نه وي ځکه چې دوی اوس ازبک تاجک او هزاره لري او په سیاسي لحاظ یې غړي دي بلکې دا به سیاسي همشمولیت وي چې زموږ آینده ګامونه ټاکي. مسکو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي پخلاینې د مخکیني مشر عبدالله په ګډون له یو شمېر سیاسي څېرو سره هم کار کوي. ښاغلي لاوروف وویل هغوی له طالبانو سره د خبرو او طالب غورځنګ سره زموږ تماسونو سره علاقه لري. موږ هغوی هڅوو چې عملاً دا خبرې پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه موږ د خپلو سفارتونو او خپلو استازو له لارې چې د نورو مسایلو ترڅنګ په اقتصادي همکاریو هم تمرکز کوي له طالبانو سره دوامداره تماسونه لرو. نوموړي په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د ناټو موجودیت ته په اشارې دا خبره هم په ټینګار سره وکړه چې د پخواني شوروي اتحاد په مهال په افغانستان کې شاوخوا 140 تاسیسات او د شرکتونو رغول شوي او په داسې حال کې چې د په ټکو د ناټو په موجودیت کې هیڅ داسې کوم کار نه دی شوی. د افغانستان مخکني حکومت چارواکي وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې زرګونه سړکونه او لویې لارې جوړې شوې، زرګونه ښوونځي او پوهنتونونه او تعلیمي ادارې او روغتیایي مرکزونه او داسې نور تاسیسات هم رغول شوي دي چې نړیوالې ټولنې یې لګښتونه ورکړي دي. د ښاغلي لاوروف تر دغه څرګندونو مخکې مسکو د طالبانو یو ډیپلومات هم په رسمیت منلی و. د اپریل په 6 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماریا زخاروف وویل چې دوی په مسکو کې د افغانستان سفارت ته په استول شوي یادښت کې ویلي چې جمال ګروال د افغانستان د نوي شهر سفیر په توګه مني. نوموړي وویل چې دا کار د دوه اړخیزو ډیپلوماتیکو روابطو د بیا پیلولو په برخه کې یو ګام ګڼل کیږي. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.